السلام علیکم خواږو عزیزانو، زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم، د عمومي داخلي او د زړه د ناروغیو متخصص. بیا ستاسې په حضور کې د دنیا په هر کونج او کنار کې چې هستئ صحتمند، خوښ او خوشحاله راته اوسئ. عزیزانو، راځئ چې نن د شین چای په هکله، شین چای یا ګرین ټي، په دې هکله خبرې وکړو. شین چای په حقیقت کې دا د سرطان ضد چای دی، انټي کانسر افیکټ لري. یوه لنډه تاریخچه: شین چای په لومړي ځل په لرغوني چین کې د محلي چوپانانو یا شپنو په واسطه چې خپل مالونه او رمې به یې د ونو لاندې استراحت ته راوستلې، او هلته چې ډنډونه موجود وو، په هغه ډنډونو باندې به ونې وي، بوټي وي، په هغه ډنډونو کې به، په هغه اوبو کې به پاڼې رژېدلې. محلي چوپانانو به له دغه اوبو څخه استفاده کوله. په یو وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اوبه چې موږ څښو دا یو ډېر خاص افیکټ لري، باید تاریک کېږو. چوپانانو به ویلې داسې فکر کوو، انرژي اخلو او استواره کېږو. بالاخره دوی ویل چې یا کار په اوبو کې دی یا په دغه پاڼو کې چې رژېږي او په دغه اوبو باندې پرېوځي. خو بالاخره کار په اوبو کې نه و، بلکې کار په دغه پاڼو، رژېدلو پاڼو کې چې د اوبو په سر به پرتې وي او هغه اوبه به یې څښلې. دا وه لنډه تاریخچه. شین چای په حقیقت کې انټي اکسیډانټ لري. په دې لږ وروسته خبرې کوو. په دې شین چای کې یو ماده ده چې هغې ته پولفینول وایي، چې د هغې جملې څخه کاتیخین، او که دقیق ووایي اپیګالا کاتیخین دا موجود دي، چې البته نسبت د تورچې په نسبت په شین چای کې 150 ځله د اپیګالا کاتیخین مقدار یا اندازه ډیره زیاته ده نسبت تورچې ته. په تورچې کې هم شته، ولې په دومره پیمانه نه. دا چې تور چای او شین چای فرق لري او کنه، په دې هکله لږ وروسته غږیږو. د موږ سره اوسئ عزیزانو. تور او شین چای فرق لري. تور او شین چای تقریبا په یو ځای کې زرغونېږي، ولې فرق لري؟ فرق دا دی چې شین چای په ضعیف ډول تخمر شوی یا فرمنټډ شوی دی، په داسې حال کې چې تور چای تر اخره اکسیډایز کېږي، یعنې د تخمر د پروسې لاندې راځي، او په داسې حال کې چې شین چای تر اخره نه اکسیډایز کېږي. دغه فرق دی. بل فرق دا دی چې خپله شین چای په ډېره زیاته پیمانه، یعنې په ډېر مقدار باندې پولفینولز لري. پولفینول دا خپل انټي اکسیډانټ دی، یعنې 150 ځلې د پولفینول اندازه یا مقدار نسبت تورچې ته په شین چای کې ډېره زیاته ده. همدې خاطر افیکټ او تاثیر هم ډېر زیات دی. پولفینول دا په حقیقت کې اپیګالا کاتیخین دی. کاتیخین ورته هم وایي، اپیګالا کاتیکاین یا کاتیچین په لاتین کې ورته وایي. دا دی دا خپل انټي اکسیډانټ افیکټ لري. انټي اکسیډانټ افیکټ په دې معنی چې زموږ ستاسو په وجود کې هره لحظه، هره شیبه، ټول عمر د ټول انسانانو په وجود کې فری یا رادیکالونه یا آزاد رادیکالونه منځته راځي. دغه فری رادیکالونه چې دي عزیزانو، دا زموږ ستاسو وجود تخریبوي او له منځه یې وړي. دا د انسانانو حجرې تخریبوي، چې بیا د سرطاني امراضو باعث ګرځي. نو د انسان په وجود کې پروردګار عالم داسې میکانیزمونه جوړ کړي دي چې خپله دغه فری رادیکالونو سره مبارزه کوي، بټل ورسره مبارزه، او دا له منځه وړي. چې یو د دغه جملې څخه اپیګالا کاتیخین دی، چې دا په تورچې کې په ډېره زیاته پیمانه موجود دي. بیا ذکر کوم، اپیګالا کاتیکین یا کاتیچاین ورته وایي، کاتیخین هم ورته وایي. نو دا موجود دي. دا خپله د اپیګالا کاتیخین یا د انټي اکسیډانټ دا نه پرېږدي چې دا سب فری رادیکالونه په وجود کې جوړ او د انسان حجرې تخریب کړي، او بیا سبب د مختلفو مرضونو من جمله د سرطان د مرضونو سبب وګرځي. دا د پروردګار عالم یو راز د خلقت دی چې انسان سره دا کومک کوي. البته دا تر ځوانۍ پورې، کله چې موږ او تاسې ځوانان یې، انسانان ځوانان یې، تر 40 کلنۍ 50 کلنۍ پورې په دغه حالت کې دا خپله د انټي اکسیډانټ افیکټ ډېر زیات موجود دي. پولفینول او نور امثالو هم
ډېر شته، ډېر خواړه شته، ډېر ترکاري شته، ډېر سبزیجات شته چې په هغې کې د خپل د انټي اکسیډانټ موجود دي، پولیفینول موجود دي، اپیګالا کاتیخین موجود دي، دا شته. ولې بیا کله چې انسان ضعیفېږي، عمر یې زیاتېږي، بیا نو په طبیعي شکل نشي کولی چې د سرطاني مرضونو په مقابل کې چې وکړي مبارزه وکړي. همدا علت دی چې مختلف مرضونه منځته راځي. نو شین چای عزیزانو په ډېره زیاته پیمانه چې لري پولیفینول او په حقیقت کې دا اپیګالا کاتیخین یا کاتیخین دی چې زموږ او ستاسو وجود د مختلفو تخریباتو څخه ساتي، من جمله زموږ او ستاسو ډي ان اے سالمه ساتي، هغه نه تخریبېږي. که ډي ان اے تخریب شي بیا نو مختلف امراض منځته راځي. په همدې خاطر دا باید ضرور وګڼئ چې د ورځې کم تر کمه 4 یا 6 پیالې شین چای دا باید تاسې وڅښئ یا استعمال یې کړئ تر څو د خپل ځان حفاظت خپله وکړئ. دا په طبیعت کې هر شی شته، راز د خلقت د پروردګار باندې موږ او تاسو به ځان خبر کړو. هر شی زموږ لپاره دی په طبیعت کې. که وجود زړیږي، تخریبېږي، له منځه ځي، ولې نور راز د خلقت موجود دی. په طبیعت کې ډېر هر څه شته چې موږ او تاسو لپاره پروردګار عالم دا پیدا کړي دي او له هغې څخه باید استفاده وکړو. ولې راز د خلقت څخه به خبر شو انشاءالله. دغه زما کانال د طبي کانال دی، ډېر مهم طبي کانال دی. دا در سره سبسکرایب کړئ عزیزانو، د دوستانو سره یې شریکوئ او سبسکرایب کوئ. د نور زیاتو معلوماتو په خاطر باندې زه یو ډاکټر یم، تجربه لرونکی ډاکټر یم، د ډېرې تجربې خاوند یم. پروردګار عالم هغه دانش او فهم نالج چې ماته راکړی غواړم چې له تاسو سره یې شریک کړم چې زما عزیزان ټول بشر ته دا یو خدمت دی او چې له هغې څخه استفاده وکړي. ځکه ډاکټران په ډېرو شیانو پوهېږي، تجربه موږ ډېر لرو، پوهېږو. زه په دې ډېر خوشحاله یم. دا زما لپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی چې زه له تاسو سره دغه مهم طبي معلومات شریکوم چې زما خواږه عزیزان او مجموع کې ټول بشر د پوره صحت خاوند اوسي. مرګ او ژوند د پروردګار عالم په لاس کې دی. خو بیا هم که انسان ژوند کوي باید ښه ژوند وکړي. کوالټي اف لایف، د ژوند کوالټي یا کیفیت د ژوند باید ډېر عالي وي. نو انشاءالله که تاسو زما دغه طبي کانال وګورئ سره او ضرور شریک کړئ، ښه معلومات به ترلاسه کړئ. عزیزان ما مخکې ذکر وکړ چې خپله شین چای ډېر زیات پولیفینول یا اپیګالا کاتیخین لري، یعنې 150 ځله د کاتیخینو یا د اپیګالا کاتیخینو اندازه په شین چای کې نسبت تور چای ته ډېره زیاته ده. کافین هم لري، تور چای او شین چای دواړه کافین لري. کافین خپله څه شی کوي؟ دا چې په شین چای کې موجود دي د انټي ډیورټیک هارمون مخه نیسي، کوم چې په انسانانو کې ادرار تنظیموي، یعنې مایع په بدن کې ساتي. د خپل انټي ډیورټیک هارمون ADH دا مخفف دی چې وازپریسین هم ورته وایي او په هیپاتالاموس کې منځته راځي. دا کله چې تاسو کافین یا د شین چای څښئ یا قهوه څښئ یا شین چای نه پس د نیم ساعت تاسو تشناب ته ځئ، بیا نو ستاسو ادرار زیاتېږي، ادرار یعنې یورینیشن هم زیاتېږي، تشه باول هم زیاتېږي. کله چې تاسو ګورئ په سور دغه کې ویکټور کې هغه ته ګورئ تاسو، یعنې ډېر دا ویکټور ما ورکړی دی، دا تیر یعنې ادرار ډېر زیاتېږي. په دې شکل باندې په میخانیکي ډول باندې ټولې هغه موازینې حجرې چې په بدن کې د تخریباتو سبب ګرځي او بالاخره د خصوصا د پروستات د سرطان یا د کانسر سبب ګرځي، هغه په شکل د میخانیکي اوټ کېږي. دا ځکه چې تاسو زر زر تشناب ته ځئ، دا د کافین یو خاصیت دی چې په شین چای کې موجود دی، په شکل د میخانیکي هغه واشر کېږي، پرېمنځل کېږي. ټولې حجرې چې آبادۍ چې سبب د سرطان شي، البته د پروستات د غدې سرطان سبب وګرځي، هغه خارجېږي، اندازه یې کمېږي. تجربې ښودلې ده
په هغه مریضانو کې او د کنټرول په ګروپ کې چې البته دا شین چای ورته ورکول کېده، البته دا په زرګونو مریضان او کنټرول ګروپ په دې کې شامل وو. په دې کې PSA پروستات سپیسیفیک انټیجن چې دا یو مارکر دغه دی ویل کېږي چې دا د پروستات د کانسر یو مارکر دی، هغه راټیټ شوی دی. یعنې څوک چې شین چای څښي د PSA اندازه راټیټېږي. عزیزانو تاسو کولی شئ هر شپږ میاشتې بعد دغه تعیین کړئ PSA پروستات سپیسیفیک انټیجن. همداشان خپله د ایفي ګالا کاتیخینو مقداري اندازه په خپل پروستات په انساجو کې په ډېره زیاته پیمانده لیدل شوې ده. البته په هغه مریضانو کې او په هغه کنټرول ګروپ کې او په هغه چې شین چای ورکول کېده د تجربې په اساس باندې د خپل ایفي ګالا کاتیخین اندازه ډېره شوې وه. دا په دې معنی ورکوي چې یعنې اماده ده چې دا خپله شین چای اماده دی چې تاسو د هر نوع سرطاني مرضونو څخه وساتي. دا راز د طبابت دی. په دې باندې باید تاسو پوه شئ عزیزانو. بیا تکراروم، کله چې تاسو شین چای څښئ ستاسو د پروستات سپیسیفیک انټیجن یا PSA اندازه راټیټېږي او برعکس د ایفي ګالا کاتیخین اندازه په وجود کې زیاتېږي چې دی بیا د انټي اکسیډانټ افیکټ لري او دا د سرطاني حجراتو مخه نیسي او هغه تخریبوي. عزیزانو راځئ عزیزانو چې لږ څه معلومات د چای د دمولو، د څښلو او د استعمال په هکله له تاسو سره دا خپل معلومات شریک کړم. عزیزانو زما په نظر باندې نو شوګر، نو ملک، نو هاني with green tea په هیڅ وجه زما په نظر باندې خپله بوره، شیدې او عسل یا شات د شین چای سره مخلوط نه کوي، نه تنها د شین چای سره بلکې د تور چای سره هم. دا ولې عزیزانو که چېرته تاسې چای د بورې سره یو ځای وخورئ خوږ به وي، مزه به وکړي، فایده نه لري. که چېرته تاسو شیر چای جوړ کړئ یعنې په شیدو کې چای جوش کړئ چې هغې ته موږ شیر چای وایو. په یو تعداد هیوادونو کې لکه د تاجکستان په هیواد کې خصوصا د پامیر په لوړو څوکو کې، همداشان د افغانستان د بدخشان په منطقو کې د پامیر په څوکو کې دا ډېر مروج کار دی چې هلته خاصو مېلمنو ته شور چای جوړوي، یعنې شیر چای جوړوي، بیا په هغه کې مالګه اچوي. نو زما په نظر باندې کېدای شي دا یو فرهنګي اصل دی خو ولې فایده نه لري. په هر ترتیب ما مخکې ویلي چې که چېرته فرضاً تاسو شیدې د جوش یا د ګرم چای سره وڅښئ، خپله دا شیدې چې دي دا پروتین لري، بیا دا د هغه پولیفینول چې ما مخکې ذکر کړل یا ایفي ګالا کاتیخین چې ما مخکې ذکر کړل دا د سرطان ضد مواد دي، انټي اکسیډانټ دي، د هغوی سره یو کانګروملات جوړوي او دا بیا نه جذبي، نه تنها فایده نه لري بلکې نقص هم لري. بله دا چې په هیڅ وجه نو هني with green tea عسل یا شات هم باید د شین چای سره د جوش چای سره یو ځای استعمال نه کوي. دا ځکه اوبه په 100 درجو کې جوش کېږي. کله چې تاسې چای جوړوئ او دفعتاً پکې عسل یا شات اچوئ نو دا خپله عسل په اتومات ډول دا په سرطاني موادو بدلیږي چې دې ته کانسراجینیک مواد وایي. په دې خاطر عزیزانو په ډېر ګرم چای کې او په ګرمو اوبو کې ضرور نه ده چې تاسو عسل یا هاني استعمال کړئ. په مجموع کې که چېرې تاسې خالص چای دلته ګورئ خالص چای شین چای وڅښئ دا ډېره فایده لري. یو دا دی چې تاسې په مزه پوهېږئ او بله دا ده چې هغه اصل مواد چې هلته موجود دي چې انټي اکسیډانټ او ضد سرطان دي هغه له منځه نه ځي. هغه پولیفینول یا انټي اکسیډانټ چې ورته ما مخکې ذکر کړل چې هغه ته ایفي ګالا کاتیخین وایي هغه سالم پاتې کېږي. بله دا ده عزیزانو کله چې تاسو چای دموئ دفعتاً په شین چای کې ګرمې اوبه یا جوش اوبه ونه اچوئ، منتظر اوسئ یو 2-3 دقیقې یو لحظه یو څو شېبې چې دا چای لږ شانتې سوړ شي، یعنې کم تر کم 80 درجې شي، بیا تاسو کولی شئ دغه په چای کې اضافه کړئ او چای ترې جوړ کړئ.
چای دفعتاً سور چای ګرم چای مه څښئ، ځکه دا کیدای شي ستاسو د خولې مخاطي غشه شونډې وسیزي. او بله دا چې په افغانستان کې ډېر خلک نسوار کوي، نسوار تاسو پوهېږئ هغه کوي، ځکه هم زمانه چای او نسوار دا دواړه ستاسو غشای مخاطي یا د خولې هغه انساج چې دي دا تخریبوي، دا اول په زخم بدلیږي، مزمن زخم باندې، بیا په مرور د وخت بیا د شونډو یا د خولې په سرطان باندې. نو زما په نظر باندې کله چې تاسو چای استعمالوئ پرېږدئ چې لږ شانتې سوړ شي. او د ذایقې په خاطر کولی شئ تاسو یو دانه لاچي یا 2 دانې کاردامونه پکې واچوئ، دا به ډېره ښه وي. عزیزانو خواښ اوسئ، عزیزانو خواښ اوسئ، خوشحاله اوسئ. د روغتیا او ژوند خپرونه ده. زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم. سبسکرایب مو له یاده ونه وځي. زه به تاسو سره ښکلي ښکلي معلومات شریکوم، فرمایشي معلومات. زما هدف دا دی چې تاسو راته صحتمنده او خوشحاله اوسئ، د ژوند کوالټي او کیفیت مې ولوړوي. عزیزانو استفاده دې وکړئ، سبسکرایب یې کړئ دغه طبي مهم چینل. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند.